ستړي مه شئ. دا ځای سر ذهن یا سوچ یا فکر دا ستاسو کور دی. هر چا ته اجازه مه ورکوئ چې بې تپوسه ستاسې کور ته دننوځي. بې تپوسه چې هر سړی خپل کور ته پرېږدئ جنجال درته جوړوي، لاره درنه خطا کوي، له کاره مو وباسي، په ځان پسې مو لکه ابلیس روانول غواړي. لہذا سټراټجي دا ده، د دې نه د بچ کېدو طریقه دا ده چې په داسې حال کې، په داسې دور کې چې دروغ له رښتیاوو زر خپرېږي او خلک ورته زیات شاید متوجه کېږي یا ورته پام وراړوي. کله چې هم داسې ناشونې خبره چا واورېده، لږ تم شئ، زغم نه کار واخلئ، لږ حوصله وکئ. دغه خبره رښتیا هم ده که نه، دې ځای ته د بل د ننوتو نه مخکې لږ زور وکئ، زور ورکئ، وپوښتئ او حقیقت معلوم کئ. څنګه به دا کار کوئ؟ یو مثال به درته درکړمه. که تاسو ته څوک ووایي چې پلانکی مولوي صاحب، پلانکی قاري صاحب، پلانکی سیاستدان، پلانکی خبریال د چا خلاف داسې کار کوي چې هغه د زغملو وړ نه دی، دروغ وایي، یا د هغه ذاتي ژوند کې درته یو ټکی یاد کوي چې هغه دا قسمه ګناهونه کوي، یا د اسلام سپکاوی کوي وغیره وغیره، نو هغه شخص چې تاسو دا کله دا خبره کوي، دغه وخت کې سمدټکه یعنې په یو شخص باندې دا قسمه الزام لګول چې دا ډېر غټ الزام دی، سمدټکه د هغې کس ته تپوس کوئ چې تاسو ته دا معلومات څنګه در رسېدلي دي. که هغه درته وایي چې ما په خپلو غوږونو اورېدلي دي، بل تپوس دې مخې سره دا کوئ تاسو هلته څه کول. بیا که ته وایي چې زه دی رابللی وم، چا رابللی وې؟ دوی پر ځای باندې دوی ټکي ډېر خطرناک دی. ګوره دلته همیشه خلک ټرک کوي، دوی رابللی وم، هغوی رابللی وم، یوې ډلې نه، سړي نوم واخله، کوم سړي رابللی وې. دې ځای کې به دا دروغ ویونکی سړی ټم شي، د مخ ته ګورئ زیړ به شي مخې سره. بیا چې دغه سړي نوم واغسته، دغې سړي سره ستا رشته څه ده؟ ته ولې دغه محفل ته رابللی وې؟ هغه سړي کله یې رابللی وې؟ دغې سړي په کور کې شپه وه ستا، دغه سړي دغه محفل ته په خپل ګاډي کې وړی وې، دغه سړی ستا ورور و، تره و، وراره و، دوست و، څوک و، ولې دغه سړي سره ستا تعلق جوړ شو؟ هغه سړی څه کار کوي؟ دا ټولې داسې پوښتنې دي چې دا سړی که چېرې رښتیا وایي خو ټول سم معلومات به درکړي، د هغه سړي نوم به درته واخلي. بیا داسې هم کیدای شي چې په چا الزام لګي نو دا پوښتنه دې هم وکړئ چې دغه سړي خو 50 کاله، 80 کاله، 80 کاله، 40 کاله عمر دی، د هغه دوستانو، د هغه کورنۍ، د هغه د کار په ځای کې داسې کوم خبره موږ نه ده اوردلې، تا دې څنګه داسې وکړله، تا ته دا مقصد په لاس درله. بیا ورته ووایي چې دا کار یې کله کړی و، که وایي چې 3 کاله پخوا نه وایي، تا 3 کاله پورې خاموشه ولې وې؟ څه قصه وه؟ دا ځکه درته وایم چې دا قسمه نن سبا بدري شیان کېږي، د خلکو په عقله داسې معلومات ځکه خپرول کېږي چې ځان یو سړی مشهور کړي، مثال په توګه د مشهور سړي نوم اخیستلو سره. دویم دا کېږي چې هغه چا ورته ویلي وي د دې کار لپاره. مثال په توګه نن سبا هغه خلک، هغه شخصیتونه، هغه خبریالان یا هغه سیاسي مشران چې هغه په پښتونخوا کې د پاکستان د پوځ په هکله د هغو د اپریشنو یا عملیاتو په هکله چې هغه نیغه خبره کوي، صفا خبره کوي، سکوټه خبره کوي، هغې خلاف مختلفو ځایونو دا قسمه غږونه پورته کېږي، یعنې ایجنسۍ او استخبارات، او یا بیا هغه شخصیتونه چې هغو خپل مفادات وي، سپګلران وي، جاسوسان وي، یا استخباراتو سره تعلقات وي، هغو بیا په خپله دا کار نه کوي. نو مختلف سوشل میډیا باندې خلک پیدا کړي بیا دا شیان کوي. نو زما معنی دا ده چې دغه شان خبر مثال په توګه نن په ایران کې راغلی و چې د اسرائیل پلانکی ښار تباه شو، او بیا لاندې نن 200 خلکو اکاونټونه بلاک شو، بند شو، ځکه چې خبر فیک و، جعلي و، AI باندې جوړ شوی و. یعنی نن سبا د ټرمپ هغه کې داسې غږونه به تاسو اورېدلي وي چې ټرمپ وایي چې پاکستان ډېر طاقتور دی، ډېر مضبوط دی وغیره وغیره، او ځینې خلک چې ځان ته انټلیکچوالز وایي، دانشوران وایي، هغه هم په هغې یقین وکړي. سپین ږیري خو بیا بالکل نه پوهېږي، کوم چې د AI په ټولز او ټیکنالوژي نه پوهېږي. نو سبا به چا داسې کړي وي چې خدای مکه، خدای مکه، خدای مکه، موږ ټول
مسلمانان یو او پښتانه یو، ایمان مو په دې باندې قایم دی چې د چا د کور دننه کوم خبره وشي چې په هغې پرده واچول شي. خدای مه کړه چې د خور لور عکس پر چا را پیدا کړی وي، د هغې د پاسه په بالعکس اچولی وي. د دې نه مخکې چې تاسو مرګ وکئ، د دې نه مخکې چې تاسو جبله وکئ، د دې نه مخکې چې توبې وکړل شروع کئ، د چا پاک له رای قایم کئ، مهرباني وکئ. کله چې هم داسې ناشوني خبره واورئ، که هغه د سیاستدان په هکله ده، که هغه د کوم ملیسې په هکله ده، که هغه کوم د خبریال په هکله ده، د هغې نه مخکې ډېر سوچ کوئ. او هغه سړی چې تاسو سره کله هم ملګری شوی دی او راغلی دی، نو البته که دوه کسه داسې لګیا دي په سوشل میډیا باندې او د یو کس په هکله دا کار کوي، تاسو پوه شئ چې دا دوه کسه چې دي دا څوک دي، دا کار ولې کوي. نن سبا استخباراتو ډېرې پیسې خلکو له ورکړي دي او ما سره په ممکنه توګه په سوونو په شمېره کې داسې خلکو معلومات دي، خو چونکې زه یو خپل کار باندې فکر دی، متوجه یم، یو میشن دی، یو دې شیانو ته مې نه پام وي او نه پسې ګرځم او نه نصیحتونه زما عادت دی. خو بیا هم د ځینې ملګرو په ممکنه توګه دې سره د هغو لږ ډېر په معلوماتو کې اضافه وشي، نو دا ځای دا ستاسو کور دی، دا سر، دا سوچ، دا فکر هر سړي ته اجازه مه ورکوئ چې دې ته ور دننه وځي او دا پاک صفا کور، دا سوتره کور، دا په امن کور درته جنجال پکې جوړ کړي، زلزله پکې راولي او دونه کرکه او نفرت درته پکې ور وشیندي چې په خپله خو مزې کوي. یعنې تاسو ته وایي دا کار وکړه، په خپله نه کوي هغه کار هغه سړی، یعنې په خپله ته هغه سړي تپوس وکړه چې دا ستا په مخ کې دا ګناه شوی و، دا کفر شوی و، تا په هغه وخت کې رپورټ ولې نه کوو، تا په هغه وخت کې احتجاج ولې نه کوو، ته ولې د هغې سړي سره بیا ګرځېدې پاڅېدې، 2-3 کاله وروسته دا کار شروع کړو. نو دا ډېر شیان چې دي دا ډېر په پام کې ساتئ او د خپل ژوند کې سلامتیا په دې باندې ده چې نن سبا دروغ ډېر زیات خپرېږي. رښتیا معلومول ګران کار دی، خو د هله معلومیږي چې تاسو کې زغم وي او تاسو کې دا سوچ وي. ډېر مهرباني.